یو میاشت ټرمپ نړۍ ته دا دروغ ویلي چې خبرې روانې دي. دا که لیونتوب نه وي نو بل څه دي؟ د ایران هوایي ځواک، سمندري ځواک، د توغندیو وړتیاو فابریکې له منځه وړل. زه ستړی شوی یم، نورې جګړې هم لرم. دا خبره که عملي شي نو دا به د ایران ستره بریا او د امریکا لویه ماتې وي. ابراهیم عزیزي پر ایکس کې ډونالډ ټرمپ ته توند پیغام ورکړی. د 40 کلونو میلمه پالنه د تل لپاره پای ته ورسېده. په منځني ختیځ کې داسې ښکاري د انسان ژوند ارزښت نه لري. هغه فلسطینیان چې د بریدونو په تور نیول کیږي د مرګ سزا ورکول کیږي. کانګرس د 200 میلیارډ ډالر غوښتنه وکړي، خو تر ټولو حیرانونکې بیا دا ده چې امریکا د دې جګړې د یوې ورځې لپاره 2 میلیارډ ډالر بیه پرې کوي چې ډونالډ ټرمپ اوس د معاصر تاریخ تر ټولو نامحبوب ولسمشر ګرځېدلی. The candidate of peace. I am peace. Under Trump, we will have no more wars, no more wars, no more wars. We will have prosperity and peace. We will have prosperity and we will have peace. تصور وکړه ته د تاریخ کتاب خلاصوي او ناڅاپه ستا سترګې په داسې یو نوم لګیږي چې هیڅ عقل یې نه مني، د مسخرو جګړه. خو دا ټوکه نه ده، دا حقیقت دی. یو حقیقت چې پکې میلیارډونه ډالر هره ورځ سوځول کیږي. مشران دروغ وایي او انسانان یوازې شمیرل کیږي. خو اصلي پوښتنه دا ده، دا جګړه ولې پیل شوه؟ پایله به یې څه وي؟ او دا جګړه اصلا څنګه پر مخ وړل کیږي؟ خو تر ټولو حیرانونکې بیا دا ده چې امریکا د دې جګړې د یوې ورځې لپاره 2 میلیارډ ډالر بیه پرې کوي. که رښتیا ووایو نو ټولې چارې د مسخرو په څیر روانې دي. شاوخوا یو میاشت کېږي چې موږ دا جګړه تعقیبوو او ذهن مو حیران پاتې دی. آیا په دې خلکو کې هیڅ عقل، رحم او ستراتیژي نشته؟ په همدې موده کې ډونالډ ټرمپ په لوړ غږ اعلانونه کول چې موږ له ایران سره خبرې کوو، نوي مشران به راشي، معامله به حتمي وشي، هغوی موږ ته سوالونه کوي. خو اوس د ایران حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ښکاره توګه ویلي چې په تیرو 13 ورځو کې هیڅ خبرې نه دي شوي، نه مستقیمې خبرې، نه حتی د ټرمپ ادارې سره اړیکه، بلکې هغوی دا هم ویل موږ اصلا د خبرو علاقه نه لرو. خو ولې ایران خبرې نه کوي؟ ځواب ډیر واضح دی. کله چې مخکې خبرې شوې وي نو څه وشول؟ د دوی مشران ووژل شول، ساینس پوهان ووژل شول، مذاکره کوونکي له منځه یوړل شل. نو اوس ایران وایي موږ ولې بیا همغه تېروتنه تکرار کړو؟ همداراز د امریکا له لوري د سولې وړاندیز هم شوی و، خو دومره سخت شرایط ورسره تړلي وو چې ایران به یې له ځنډه رد کړ. ایران وایي تاسو بمبارۍ روانې ساتلي، موږ اوس د خبرو وخت نه لرو. همداراز فکر وکړئ، یو میاشت ټرمپ نړۍ ته دا دروغ ویلي چې خبرې روانې झूठ बोलते आए हैं چې هیڅ نه و. دا که لیونتوب نه وي نو بل څه دي؟ دا د نړۍ سره ښکاره دوکه ده. ټوله لوبه د بازار د کنټرول او شخصي ګټو لپاره روانه ده. بل لور ته د امریکا د حکومت دریځ هم له غرور او ګواښونو ډک دی. د سپینې ماڼۍ وایان د داسې خبرې کوي لکه د نورو هیوادونو مشرانو وژل عادي خبره وي. دا ډول چلن یوازې ټرمپ پورې محدود نه دی. مارکو روبیو بیا وایي موږ له لومړۍ ورځې خپلې موخې روښانه کړي دي. د ایران هوایي ځواک، سمندري ځواک، د توغندیو وړتیاو فابریکې له منځه وړل. خو پوښتنه دا ده د تیلو کنټرول څه شو؟ د اټومي وسلو خبره څه شوه؟ د نظام بدلولو هدف څه شو؟ داسې ښکاري چې هره ورځ اهداف بدلیږي. وروستي راپورونه ښایي چې ټرمپ حتی خپلو سلاکارانو ته ویلي که ایران د هرمز تنګی خلاص نه کړي نو موږ به بمبار وکړو او بیا به ووځو. زه ستړی شوی یم، نورې جګړې هم لرم. دا خبره که عملي شي نو دا به د ایران ستره بریا او د امریکا لویه ماتې وي. ځکه دا جګړه یوازې د ایران او امریکا ترمنځ نه ده، بلکې د امریکا د نړیوال ځواک ازموینه ده. همداراز له بلې خوا اسوسییټډ خبري اژانس راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا به په راتلونکو د 2 نه تر 3 اونیو کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسوي او د هرمز تنګي د خلاصون مسؤلیت په هغو هیوادونو ته پرېږدي چې ترې ګټه اخلي. هغه پر متحدینو نیوکه کړې چې کافي ملاتړ یې نه دی کړی او زیاته کړې ده خپل تیل خپله پیدا کړی. سپینه ماڼۍ وایي ټرمپ به د جګړې په اړه د چهارشنبې ورځې په ماښام ولس ته وینا وکړي. خو تازه بیا د ایران د پارلمان د ملي امنیت کمیټې مشر ابراهیم عزیزي پر ایکس کې ډونالډ ټرمپ ته توند پیغام ورکړی. د هرمز تنګی به پرانیستل شي خو ستا لپاره نه. هغه ټینګار وکړ چې دا لار به یوازې هغو ته خلاصوي چې د ایران نوي قوانین مني. یعنی ایران د ملي امنیت کمیټې له هرمز تنګي د تیرودونکو کښتیو په سر د فیس لګولو پلان منظور کړی دی.
عزیزي امریکا ته وویل چې د 40 کلونو میلمه پالنه د تل لپاره پای ته ورسېده. همداراز د دې ترڅنګ دا هم باید په یاد ولرو چې ایران هم امریکا مجبوره کړي چې جنگ نور پای ته ورسوي، ځکه ایران د جګړې په ډګر کې ډیر دقیق بریدونه کړي. د پرنس سلطان هوایي اډه باندې برید دومره دقیق و چې د جګړې تعریف یې بدل کړ. د امریکا مهمې الوتکې لکه د E3 سنټري د رادار سترګې، د KC 115 ټانکرونه یعنی د الوتکو د تیلو رسولو لپاره او EC 130 کمپاسکال یعنی الکترونیکی جګړې سیستم په نښه شوي دي. دا هغه سیستمونه دي چې د امریکا پوځي ځواک ور باندې ولاړ دی. که دا کمزوری شي نو ټول عملیات اغیزمن کیږي. خو بل لور ته ټرمپ بیا داسې خیالونه جوړوي لکه موږ به ایران ته لاړ شو، یورانیم به وباسو او له ځان سره به یوسو. دا نور سیاست نه دی، دا خیالي کیسې دي. خو د دې ټولو ترمنځ تر ټولو دردناکه خبره دا ده چې عام خلک ځپل کیږي. پر ایران د ملکی زیربنا او بمبارۍ روانې دي، ښوونځي ویجاړ شوي، پوهنتونونه زیانمن شوي، زرګونه خلک وژل شوي، اما نړۍ چوپه ده. خو که دا جګړه همداسې روانه پاتې شي نو تر ټولو لوی اغیز به یې پر تیلو وي. اوس اټکلونه څه وایي؟ د تیلو اوسنی قیمت د $100 څخه تر $115 فی بیرل، ممکن دا قیمتونه تر $200 فی بیرل ته ورسیږي. یعنی هر ورځ به ژوند لا ګران شي، انفلاسیون به پورته ولاړ شي او اقتصاد به ټکان وخوري. نو خلک مجبوریږي سرکونو ته راووځي او همدا اوس په امریکا کې خلک لاریونونه کوي، حکومت تر فشار لاندې راولي، ځکه چې جګړه اوږدیږي، پیسې ضایع کیږي، ژوند ګرانیږي. لکه وروستۍ نظر پوښتنې ښایي چې ډونالډ ټرمپ اوس د معاصر تاریخ تر ټولو نامحبوب ولسمشر ګرځېدلی، محبوبیت یې منفي ته تللی، خلکو ترې مخ اړولی او دا د هغه لپاره تر ټولو لوی خطر دی، ځکه هغه ته قدرت نه بلکې محبوبیت ډیر مهم دی. همداراز ته به فکر کوي چې جګړه به د پوځي لارې ختمیږي یا د مذاکراتو له لارې، خو حقیقت دا دی نه پوځي لاره نه مذاکرات، بلکې اقتصاد پریکړه کوي. د انساني ژوند څوک پروا نه کوي. په دې جګړه کې زرګونه خلک وژل شوي، ماشومان هم قرباني شوي، خو نړۍ چوپه ده، حکومتونه چوپ دي او تر ټولو درناکه حقیقت دا دی په منځني ختیځ کې داسې ښکاري د انسان ژوند ارزښت نه لري، خو څه ارزښت لري؟ تیل، اقتصاد، سیاست. نو پوښتنه دا ده چې پایله څه کیدای شي که دا حالت دوام وکړي؟ اقتصادي بحران به ژور شي، لکه څنګه چې د نړیوالو شخړو له امله د رامنځته شوي اقتصادي زیان څارونکي BBC ته ویلي چې د ایران جګړه امریکا ته هره ورځ شاوخوا $2 میلیارډ لګښت لري. د براون پوهنتون د جګړې د لګښتونو د پروژې مشره سټیفني سیول وایي د وسلو، پوځي لګښتونو، د امریکا شتمنیو ته زیان او نورو لګښتونو له کبله جګړې لا د مخه امریکایانو ته په لسګونو $میلیارډ زیان رسولی دی. سیول وایي جګړه د عامه پورونو اندازه په ورځنی ډول په لویه کچه لوړوي. د امریکا د رسنیو په وینا پینټاګون د مارچ په لومړیو کې کانګرس ته ویلي چې د جګړې لومړۍ شپږو ورځو کې $11.3 میلیارډ لګښت راغلی دی. سیول باور لري چې اصلي لګښت ښایي خورا لوړ وي. د هارورډ پوهنتون د دفاعي بودیجې کارپوهه لینډا بلیمز وایي جګړه ښایي له وړاندې په ورځ کې شاوخوا $2 میلیارډ لګښت ولري. د اغلې سیول په وینا د جګړې د لګښتونو بار تل په عامو امریکایي وګړو باندې راځي، لکه څنګه چې جګړې د مخه د تیلو بیې لوړې کړي دي. د سیول په وینا سپینې ماڼۍ لا د مخه ویلي چې دوی به د ایران د جګړې لپاره له کانګرسه د $200 میلیارډ غوښتنه وکړي، نو ځکه خو به د امریکا اقتصادي بحران جوړ حالت ته لاړ شي، نړیوال فشار به زیات شي، امریکا به مجبوره شي شاته شي، او که داسې وشول دا به د ایران لپاره لویه بریا وي. نو دا جګړه یوازې د دوو هیوادونو ترمنځ نه ده، دا د ځواک، اقتصاد او نړیوال نفوذ جګړه ده، او که همداسې روانه وي نړۍ به یې قیامت پرې کړي. نو که اوس راشو بل مهم اړخ اسرائیل ته، نو د اسرائیلو پارلمان یو نوی قانون تصویب کړ چې له مخې هغه فلسطینیان چې د بریدونو په تور نیول کیږي د مرګ سزا ورکول کیږي. د رویټرز په راپور کې راغلی چې د اعدام دغه سزا به په لومړیو 90 ورځو کې عملي کیږي او د بخښنې وړ نه ده، خو محکمه کولی شي د دې پر ځای تورن کس ته د عمري بند سزا هم ورکړي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس دغه پریکړه د نړیوالو قوانینو خلاف بللې. همدارنګه حماس هم د دې پریکړې په غبرګون کې پر اسرائیلو د بریدونو خبرداری ورکړی دی. نو پایله څه ده؟ یوه میاشت تیره شوه، هرمز لا هم تړلی دی، ایران لا هم قوي دی، امریکا له اقتصادي فشار سره مخ ده، چین او روسیه ګټه اخلي او نړۍ د یوې لوی سیاسي نندارې شاهده ده.
ټرمپ چې ځان د سولې ولسمشر باله اوس نړۍ د جګړې او ګډوډۍ په لور بیایي.